دا چې روان کال د تیرو کلونو په پرتله ورښتونه زیات وو، د میدان وردګو ولایت بزګران وایي ښه فصلونه لري. په وینا یې چې غوره حاصلات به ترلاسه کړي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د فصلونو د خوندیتوب لپاره یې زیات لاسنیوی وکړي. سږکال باراني و او په دا ټول د دونه وختو کې زښته زیات خوشحالي راغله تمام افغانستان کې، خصوصا بیا په دغه منطقه کې څنګه خلکو څه هم نه درلوده د دقت منطقو واټر پارک مو په دا چې کولې خو سږکال الحمدلله ډېر ښه دی. راتلونکي ته نه د خدای په هیله امیدوار یاستو چې بیا د حاصلاتو د واخلي دا خلک او د وطن هم آباد شي نسبت دې چې موږ د هغه کومکونه دنیا نه چې راځي موږ ته دغه چې آبادي وطن آبادي اوبه زیاتې نو د موږ بیا په دې خوشحاله یاستو. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي روان کال د ورښتونو له پلوه بډایه و او د تیرو کلونو په پرتله به حاصلات هم زیات وي او ډاډ ورکوي چې د ناروغیو د مخنیوي او کرنیزو ځمکو د خوندیتوب لپاره بشپړ چمتووالی لري. د میدان وردګو ولایت د غیر ولس د باغونو د نورو حاصلاتو د امراضو لپاره کافي چمتووالی لرو او د قسم امراضو لپاره او د طبیعي آفتونو لپاره موږ انشاءالله چمتووالی لرو. د هغو لپاره هم دوایي او خپل ټیمونه تیار کړي دي چې چا هم مراجعه کړي انشاءالله رسیدګي ورته شوې ده او که دې ته هم څوک مراجعه وکړي انشاءالله ښه رسیدګي به ورته کېږي. په تیرو کلونو کې د میدان وردګو بزګرانو د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره د ژورو څاګانو څخه استفاده کوله چې د ځمکې لاندې اوبو کچه هم ټیټه کړې وه، خو سږ کال په کافي اندازه ورښتونو سره یې دا ستونزه حل شوې.